سلام دې ورسیږي د ای کامرس ټولو مینوالو ته او بخصوص د امازون د زده کړې سټوډنټسو ته الله دې وکړي چې تاسو ټول جوړ او تیار واوسئ. نن ورځ موږ تاسو دا زده کوو چې څنګه کولی شو د افغانستان نه په افغاني ډیټیلز څنګه کولی شو د امازون اکاونټ خلاص کو. خو مهمه خبره تر ټوله دا ده چې تاسو د دې تر مخه چې د امازون اکاونټ کریټ کړئ یا نور ان ایجوکیشنل سټیپس مخکې لاړ شئ، کوشش کوئ چې لومړنی تاسو باید د امازون پوهه پراپر حاصل کړئ، ځکه که د امازون اکاونټ هم کریټ کړئ او تاسو خپل باوجود دی چې تاسو خپل وخت ضایع کوئ، تاسو پیسې هم ضایع کیږي، ځکه تاسو سره ایجوکیشن، تاسو سره د امازون سکیل نشته، نو تاسو نشئ کولی حتی $1 هم سیلز جنریټ کړئ. نو بهتره دی چې تاسو لومړی پوهه حاصل کړئ. اوس د نن ورځ چې کوم زموږ تاسو موضوع ده چې څنګه کولی شو د افغانستان نه امازون اکاونټ کریټ کو. امازون اکاونټ کریشن. د دې لپاره یو تعداد ډاکومنټس پکار دي چې تاسو سره باید د دې تر مخه چې اکاونټ کریټ کو باید موجود وي. فرست زموږ تاسو چې کوم ډاکومنټس پکار دي هغه کوم ډاکومنټس دي؟ هغه زموږ تاسو آی ډي ده. آی ډي نه مراد دلته زموږ تاسو پاسپورت دی، یا پاسپورت در سره موجود وي، یا هغه ساده خبره زموږ تاسو سره چی شي موجود وي؟ تذکره. په دې ډاکومنټس باید زموږ تاسو سره چی شي وي؟ موجودیت ولري. نیکسٹ چې زموږ تاسو کوم ډاکومنټس پکاریږي هغه ډاکومنټس په زموږ تاسو کوم ډاکومنټس وي، نیکسٹ به زه تاسو ته خیم هغه زموږ تاسو د بر علاوه د پاسپورت زموږ تاسو سره باید چی شي وي؟ بینک سټیټمنټ وي. بینک سټیټمنټ د کوم سټیټمنټ بینک؟ د افغانستان بانکو چې هلته به موږ تاسو څه کوو؟ $US بینک اکاونټ به کریټ کو. اوس په افغانستان کې مختلف بانکونه سته، خو چارج میتود موږ تاسو کولی شو د افغانستان د بانک اکاونټونو استفاده کو، خو متاسفانه از ډیپازټ میتود نشي کولی. چارج میتود دا دی چې کله تاسو اکاونټ کریټ کوئ چې د امازون چې کوم مثلا $9 چارجز منتلی کوي، زموږ تاسو د افغاني اکاونټونو ډیډکټ کیږي، خو هیڅ کله موږ تاسو فی الحال نشو کولی د دې بندیزو له وجې نه نشي کولی چې واپس افغانستان ته څه وکړو؟ پیسې را انتقال کو. نو هغه ته نور طریقې شته چې هغه انډایرکټ طریقې به وي. نو ستاسو سره باید یو بانک سټیټمنټ وي. نو چې کوم اوس فی الحال کار کوي زموږ خپل سټوډنټس لپاره هغه څه شي دی؟ غضنفر بانک چې کوم ماسټر کارت دی هغه از چارج میتود فی الحال کار کوي. الان چې نور بانکونه هم شته خو هغوی اکثرا دا سرویسز اوایډ کوي یا دا چې نه په پوهیږي نیر مختلف خو غضنفر بانک الحمدلله کار کوي. دا ولرئ در سره. دریم چې زموږ تاسو کوم شی در سره پکار دی هغه زموږ تاسو چی شي وي؟ وایکی نمبر دی. وایکی چې دی یو ورچوال US نمبر دی، ځکه د موږ تاسو چې کله اکاونټ کریټ کوو د اکاونټ په کریشن کې زموږ تاسو ته لازمي ده چې باید OTP حاصل شي، چې متاسفانه د افغانستان نمبر ته فی الحال د بندیزو له وجې نه ټیلیکومونیکیشنز په بخش کې هم بندیز لګېدلی چې موږ تاسو نشو کولی چې فون نمبر به پرچیز کړو. نو تاسو به سمپلی وایکی نمبر دلته به چې کله راشئ ګوګل کې وایکی چې کله تاسو سرچ کوئ دلته به تاسو ته وایکی ښکاري. نو تاسو سمپلی په ګوګل کې یا زمونږ چې کوم که هم تر فی الحال ویډیو مو نه ده ډک کړی خو فیوچر کې به یې ډک کو چې څنګه موږ تاسو کولی شو د وایکی نه فون نمبر پرچیز کو، یا په ګوګل کې هم په یوټیوب کې هم زیاتره ویډیوګانې شته، نو تاسو هغه ته کتلی شئ چې څنګه موږ کولی شو US نمبر پرچیز کو. نو دا ډاکومنټس پکار دی. د دې نه علاوه ستاسو سره باید چی شي موجود وي؟ ستاسو ایمیل باید موجود اوسیږي ترڅو موږ تاسو په اکاونټ کریشنز کې استفاده کو. بس ډیر نه اوږدو دا نو راځو موږ تاسو چې څنګه کولی شو د امازون اکاونټ کریټ کو. د امازون اکاونټ په کریشنز کې موږ تاسو سمپلی راځو دلته لیکو امازون سیلر سنټرل. دلته به تاسو سرچ کوئ، چې کله سرچ مو کوئ دا قسمت کې را داخلیږي.
ها کله چې دلته رالی دلته دوه آپشنه دي د امازون یو لاګین دی یو ساین اپ دی. لاګین هغه کسان دا آپشن استعمالوي کله چې غواړي چې الریډي اکاونټ لري. نو زمونږ تاسو خو نوی اکاونټ کریټ کوو نو مونږ تاسو به سمپلی پر ساین اپ آپشنز په وهو. نو دلته په دې زمونږ تاسو ایمیل پاسورډ کار نه دی. دلته راځو زمونږ تاسو د کریټ یور امازون اکاونټ آپشنز باندې به کلیک کوو. دلته به مونږ تاسو خپل فرست نیم ورکو. یاد لرئ چې دلته به خپل فرست ان لاست نیم کم نیم ورکوئ چې کم یو ستاسو په پاسپورټ کې موجودیت لري. ښه زه به دا ډیټیلز دلته انپوټ کوم. او یاد لرئ دوستانو چې هر کله مو خپل ډیټیلز انپوټ کوله کوشش کوئ چې خپل ډیټیلز دوباره تاسو څه کوئ هغه 2 دفعې 3 دفعې ریویو کوئ. وجه دا ده چې ان کیس که ډیټیلز لږ شانته مسله وه بیا د دې چینج کول ډېر غټه لانجمن کار دی. او دلته به تاسو خپل فل نیم دی دا ستاسو فرست نیم دا لاست نیم دلته کته هم شي ګوره فرست اینڈ لاست نیم لیکل شوی دی. ها دلته به تاسو خپل ایمیل انپوټ کوئ چې کوم تاسو پراپر استعمالولی شي. دلته به تاسو خپل سمپلی خپل پاسپورټ څه کوئ پاسورډ دلته اچوئ. کوشش کوئ چې پاسورډ مو لږ شانته سټرانګ واوسي. ها میبي پاسورډ میچ نه کوله زه بیا انپوټ کوم. ها زه دا ډیټیلز بیا هم ویریفای کوم بیا وروسته پروسیډ کوم. ها پر دې نیکسٹ آپشن به مونږ تاسو کلیک کوو. ها کله چې دا ختم شو تاسو ته به سمپلی یو او ټي پی سند شي. دا او ټي پی به دلته راځئ په ایمیل کې دا او ټي پی به څه کوئ دا به کاپي کوئ او دلته به مونږ تاسو څه کوو انپوټ کوو. ها کله چې دا سټیج مو ختم کړئ ګوره تاسو ته لیکي ویلکم هیر از واټ ټو ایکسپیکټ. دلته ستاسو نه ګوره لیکلی دي ستاسو سره باید ویلډ گورنمنٹ ایشوډ اور پاسورډ وي یعنی آی ډي یا ستاسو پاسورډ وي. بینک اکاونټ در سره موجود وي د بینک اکاونټ سټیټمنټ او کریډټ کارت در سره موجود وي او بل چارجبل کریډټ او ډیبټ کارت هم باید ستاسو سره څه وي موجودیت ولري او باید ستاسو سره موبایل فون هم وي. زما یو شی هیر نشي چې زه دلته ولیکم تاسو چې کله بینک سټیټمنټ ما وویله د هغه سره باید ستاسو سره بینک کارت هم باید موجود اوسیږي. صحیح شو چې ساده خبره باید ستاسو سره ماسټر کارت وي او په هغه کې باید مینیمم $50 باید موجود وي ځکه تر څو هغه ستاسو ټرانزیکشن چې کوم $9 دی هغه څه شي کمپلیټ شي. صحیح شو. نو دلته دغه ډاکومنټس فون نمبر زمونږ څنګه شته ماسټر کارت شته را سره ډیبټ کارت هم استعمالولی شي کریډټ کارت هم کیږي او بینک اکاونټ هم زمونږ سره شته. د هغه نه وروسته چې کله تاسو دا 3 آپشنونه ولوله بیا به موږ تاسو پر بګین کلیک کوو. ها د دې نه وروسته چې تاسو ته دا نوی ډیټیلز راځي چې تاسو ته ښکاري په نامه د بزنس انفارمیشن. دلته لیکي if you don't have a business enter your country of residence. کله چې زمونږ تاسو ګوره بزنس لوکیشن نشته ځکه مونږ تاسو دلته په
انډیویژوال اکاونټ کریټ کوو، یعنی هغه اکاونټ چې خپل په شخصي ډیټیلز کریټ کوو، نو سمپلی موږ تاسو کوم آپشنز وهو، د امازون آپشنز به کلیک کوو. دا غي نه وروسته زموږ تاسو چې شي دی بزنس ټایپ دی. بزنس ټایپ زموږ تاسو کوم ټایپ دی، مثلا بزنس دی، لیسټډ بزنس. زموږ تاسو خو بزنس دی، موږ وایو چې انډیویژوال اکاونټ دی. صحیح شو، دلته به انډیویژوال اکاونټ کلیک کوو. اوس په دلته راځي چې فرست نیم او لاست نیم به بیا هم تاسو د پاسپورت د ډیټیلز پر اساس وي. کوشش کوئ چې دا مسټیک مه کوئ. دلته لیکي په دغه ایشوز کې تاسو ته لیکلي دي، وایي ته لیکلي دي چې تاسو ډیټیلز باید انکریکټ نه وي، چې بیا وروسته تاسو ته مسله جوړي. نو دلته لیکم دا ډیټیلز به زه لږ شانته راپیډلی ولیکم. یو دفعه بیا هم ما وویل چې تاسو به دا ډیټیلز څه کوئ، ویریفای کوئ. یو دفعه خپل پاسپورټ سره بیا به سر ورکوئ. دا لاست نیم به هم د دې نه وروسته به موږ تاسو چې شکو دغه ټیک مارک وهو، آی کنفرم، او د اګری اینڈ کنټینیو آپشنز به موږ تاسو څه کوو، کلیک کوو. دلته چې کله راغلی زموږ تاسو به دا نو ډیټیلز چې کوم یو دي دا به هم څه کو، انپوټ کو. ګوره کنټري اف سټیزنشپ زموږ تاسو کوم کنټري ده، obviously افغانستان دی. کنټري اف برډ افغانستان، او ډیټ اف چې کوم ډیټ اف برډ دی زه به سمپلی ډیټ اف برډ هم به ولیکم. او بل میاشت کومه میاشت کې دی هغه هم تاسو انتخاب کړئ، او چې په کوم کال کې پیدا شوی است هغه به هم تاسو څه کوئ، سمپلی چوز کوئ. دا غي نه وروسته تاسو آیډنټیټي پروف، ګوره نیشنل آی ډي هم شته، پاسپورت هم شته. نو تاسو به پاسپورت انتخابوئ، که تاسو سره تذکره وي بیا به چی کوئ، تذکره انتخابوئ. دا غي نه وروسته زموږ تاسو کنټري اف ایشو د کوم ځای کې شوی میوي یو کس په دوبۍ کې پاسپورت اخیسي، څوک په پاکستان، څوک په ایران کې، دا به هم متوجي کیږي. نو زموږ خو په افغانستان دی، دا به آپشن افغانستان کو. اوس به سمپلی تاسو دلته څه کوئ، خپل د چې کوم پاسپورت نمبر دی دا به څه کوئ، انټر کوئ. دا غي نه وروسته تاسو چې کوم د پاسپورت ایکسپایری ډیټ دی هغه به هم څه کوئ، دا دلته انټر کوئ. 24 مارچ میاشت 2024. ډیره بخښنه سره 2024 پاسپورت نه دی، 2024. دغه 24 کم ان کیس ګوره موږ تاسو انتخاب کو، ګوره انټر ا ویلیډ ډیټ اف ایکسپایری، یعنی زموږ تاسو انویلیډ ډیټ کلیک کړو، obviously زموږ تاسو 34 دی. اوس ګوره دلته چې کم ایډریس ورکوي متوجي اوسئ، هغه ایډریس ورکوي چې کم یو تاسو په بانک سټیټمنټ کې استعمال کړئ. ځکه د بانک سټیټمنټ کې چې کله تاسو دا دوه ډاکومنټس لکه بانک سټیټمنټ او پاسپورت تاسو اپلوډ کوئ، تاسو آیډنټیټي د پاسپورت نه ویریفای کیږي او تاسو ایډریس چې دی د بانک سټیټمنټ نه کوي. ان کیس تاسو په بانک سټیټمنټ کې باید کم کم ډیټیلز تاسو ولایت، تاسو خار، تاسو مثلا پوسټل کوډ چې کوم دی یا زپ کوډ چې کوم چیرې اوسېږي کوم ولایت کې هغه هم موجود وي. دا ټول ډیټیلز باید پکې موجود وي، ځکه که دا ډیټیلز موجود نه وي بیا ستاسو اکاونټ نه ویریفای کیږي او تاسو ته بیا مختلف ډاکومنټس تاسو نه غواړي چې تاسو پرووایډ کړئ چې بیا تاسو ته لانجمن تمامیږي. نو زه چې کوم ایډریس دلته دی هغه به زه ټوله پراپر دلته لیکم.
دلته یاد لرئ چې شي لیکئ چې کوم ستاسو سټریټ ایډریس دی هغه به پراپر ورته لیکئ. ښه دا چې کله ختم سو زموږ تاسو چې کوم سټي دی سټي به څه شي دی فرض مثال ننګرهار زموږ تاسو چې کوم زپ کوډ دی هغه به هم تاسو لیکئ. ایډریس لاین 2 چې کوم به دی په سلسله کې دی هغه ولیکئ. دلته هم سټیټ هم سیم ننګرهار دی. ښه دا چې کله ختم شو دلته به زموږ تاسو چې شي وي دا چې کوم دا کوډ دی دا به دلته څه کوئ تاسو سمپلی انپوټ کوئ 782. اوس ګوره که افغانستان نمبر تاسو استعمال کوئ تاسو ته زپ کوډ نه راځي یعنی کوډ نه راځي نو تاسو کوئ عین خارجي نمبر غیر افغانستان نه حتی فکر کوم پاکستان نمبر هم په دې وختو کې کار نه کوي نو تاسو به سمپلی نور ملکونه کوئ چې د خپل خپلوان نمبرونه واخلئ خو زه مشوره دا ده چې تاسو خپل نمبر واخلئ وجه څه شی ده تاسو به وایکی نمبر واخلئ داسې به نه کوئ چې غریبي کار به کوئ چې مثلا لاړ شئ خپل خپلوان نه ولا دا په امریکې کې دا په بل ځای کې بل ځای هغه اکاونټ کور که هغه نمبر واخلئ می بي هغه نمبر لاس شي سبا که تاسو دی کسټمر کیر سره په تماس شي په بل نمبر وشئ نو تاسو ته به دا اکاونټ کې لانجې جوړي یو دا مسله بل مسله دا ده چې دا نمبر به ستاسو سره همیشه اویلیبل نه وي که په اکاونټ کې کوم ایشیو راسي یا او ټي پي واستول شي نو بیا هر کله په عذابېږئ نو خیر دومره مصارف مو چې کړی دا $15 ارزش نه لري هیڅ کله بل پوینټ مهمه نقطه دا ده چې هیڅ کله یاد لرئ چې یو نمبر چې کله په یو اکاونټ کې مو استعمال کې 2-3 اکاونټ کې به نه استعمالوئ که مو استعمال کړ اکاونټ ډي اکټیویشن که د هغه اکاونټ ډي اکټیویشن ستاسو لم غرق کېږي صحیح ده نو دلته به زموږ تاسو چې کوم یو اس ای ده مثلا دلته به زما سره یو اس ای نمبر دی او دلته به سمپلی تاسو څه کوئ د یو اس نمبر چې کوم یو دی تاسو به هغه راخلئ او دا نمبر به استعمالوئ صحیح شو ښه اوس بله مسله دلته دا ده چې دا یو اس نمبر به زه راخلم اوس ها دلته چې کوم یو اس نمبر دی زه دا یو اس نمبر اوس راخلم او دلته به څه کوم انپوټ کوم دا اساسي ترین نقطه ده چې اکثریت مس کوي ها دا صحیح ده اوس زه بیا دا چې کوم دا هم صحیح ده دا صحیح شو دا صحیح شو حتی خپل نوم هم چک کوئ خپل تاریخ تولد چې مو لیدلی دی بیا هم یې چک کوئ دا کله ختم شو پاسپورټ افغانستان دا به هم بیا چک کوئ P079-01808 ایکسپایري 24 مارچ 2024 ښه دا ختم شو بیا به راځئ دا په بینک سټیټمنټ کې چې کوم ایډرس تاسو لیکلی و هغه به راخلئ او دلته به یې څه کوئ چک کوئ موږ تاسو ها ګولایي او کوشش کوئ چې سپیلینګ کې میچینګ وکړي ستاسو د بینک سټیټمنټ سره ها ما دلته ای فراموش کړې وه دا زه ولیکم به ډسټرکټري شپږ سوه یو ننګرهار ها دا وشو د دې نه وروسته زموږ تاسو به څه شي دی دا مو هم وکړئ FCB 982 فون نمبر به بیا به هم تاسو څه کوئ دا به ویریفای کوئ تاسو ته یو تعداد وایي چې ولې سر دومره وخت نیسئ ځکه ګوره دا اساس شی دی دا اساس شی ډیټا به دا فورمټ ډېر پراپر ده ښه زه به دا فون نمبر به یو دفعه ویریفای کړم بیا ښه اوس به دلته تاسو سمپلی آپشنز وایي د سینډ SMS آپشنز ښه ما دلته کیپچرز I think مسله جوړ کړې زه به بیا انټر کړم
ها اوس بدلته یو او ټي پی کوډ تاسو ته راځي، تاسو به دا سمپلی دا او ټي پی کوډ بدلته څه کوئ انټر کوئ. ها د دې سره ګوره ستاسو نمبر ویریفای شو. دا چې کله ویریفای سو ستاسو نیکسټ سټیج به چی شي وي، تاسو به د نیکسټ آپشنز وهئ. ها اوس نو به ستاسو نه څه کېږي، منتلی سبسکرپشن فی. منتلی سبسکرپشن فی اوس د دلته منتلی سبسکرپشن فی څومره دی؟ 9.9 څلوېښت ډالر. یعنې په همدغه وجه چې ما تاسو ته ویلي وه چې یو کال یو حد اقل $50 باید تاسو you will be charged selling fee of you will be continue to be charged this fee each month if you have active listing. ګوره یعنی که اکټیو لیسټینګ لرئ، یو تعداد نه پوهېږي چې والا سرجي زما اکاونټ کریټ شو، زما خپل اکاونټ اوله میاشت تر اوسه 3 میاشتې کېږي سیلز، چې 3 میاشتې سیلز را نشي دوی نه ستا نه پیسې نه چارجز کوي تر څو چې ستا لیسټینګ څه نشي اکټیو نشي. ها اوس به زه دلته راځم چې کوم ستاسو سره ماسټر کارډ کریډټ کارډ دی، د دې نمبر به دلته تاسو څه کوئ سمپلی انپوټ کوئ. ها دلته به خپل ایکسپایری ډیټ په هم تاسو څه کوئ انپوټ کوئ. ها کارډ هولډرز نمبر د یو تعداد غضنفر بانکو پر نامه به نه موجود نه وي، نو تاسو به سمپلی څه کوئ خپل اکاونټ نیم چې کوم ستاسو په بانک سټیټمنټ کې دی تاسو به یې څه کوئ سمپلی هغه اچوئ. اوس سیم پروسس بیا به تکراروئ، خپل ډیټیلز ټول چک کوئ. ها د دې نه وروسته به چې کوم ویریفای ډاکومنټس مو چک کړه واپس به اوس نیکسټ آپشن به موږ تاسو څه کوو وهو. ها دلته به ستاسو نه سمپلی څو پوښتنې وکړي، نو دوستانو یاد لرئ چې دا پوښتنې به تاسو ته ریپلای کوئ. ها دلته څه شي دی Do you have a UPC code؟ نو زموږ تاسو سره خو خپل UPC کوډ نشته، نه اول به سټور نیم ولیکه، سټور نیم چې هر شی تاسو لیکئ سه مسله نه لري. ښه مثلا دلته زه لیکم اسمت الله، مثلا اسمت الله مارټ، صحیح شو. دا بیا وروسته تاسو هم کولی هم شئ چې چینج یې کړئ. مثلا آیا do you have a UPC code؟ obviously زموږ سره نشته، نو موږ تاسو به no options وهو. do you own a brand؟ آیا موږ سره موږ خو کمپنی نه یو، نه چې مطلب زموږ سره already یا مثلا برانډ رجسټر وي، نو موږ لیکو no option. نو دا وروسته نه به موږ تاسو چې کوو د next options به کلیک کوو. اوس چې شي دی ګوره تاسو نه identity and address verification غواړي. ګوره ستاسو آیډنټیټي په څه شي کېږي په پاسپورټ ویریفای کېږي، خو ستاسو ایډرس چې دی ستاسو په بانک سټیټمنټ ویریفای کېږي. نو دلته به تاسو څه کوئ پاسپورټ اپلوډ کوئ. پاسپورټ مو یاد لرئ په پی ډي اف فایل کې جی پی جی په دې فایل کې د 50 MB نه سایز زیات ونه اوسېږي، ښه کوالټي والا تاسو به څه کوئ اپلوډ کوئ. او یاد لرئ چې کوم فایلان مو دي هغه فایل به تاسو سمپلی څه کوئ دلته به په نوم ثبتوئ. داسې نشي چې کوم بل ډاکومنټس مو په بل نامه تاسو په دا چې شي کړی اوسېږي انپوټ یې کوئ. حتی سمپلی کولی سئ دې تر مخه چې اپلوډ کوئ ویریفای کوئ. سمه دی زه به دا یو ځل خلاصوم چې اوکې دا پاسپورټ دی، زه به دې آپشنز اوپن کوم او پر دې به زه څه کوم کلیک کوم. د دې نه وروسته به موږ تاسو څه کوو سمپلی بانک سټیټمنټ هم عیني فایل سایز ښه کوالټي والا راواخلئ. زه به دلته راشم چې څه شی وکړم پروف آف ایډرس لپاره زه به بانک سټیټمنټ څه کړم اپلوډ کړم.
ها کله چې دا ډاکومنټس تاسو ګوره اپلوډ کړ دلته تاسو ګوره نیم ستا ډیټ اف برث افغانستان پاسپورت دا نمبر دا شی مسله ټوله به یاد لرئ چې مطلب یو دفعه چک کړئ د هغه نه وروسته نیکسټ ووایئ. ها اوس ګوره موږ تاسو به څه کوو لیکو جاین ا ویډیو کال ویت ان اسوسییشن. کله چې دا آپشن تاسو کلیک کړئ سمپلی تاسو سره به دغه کس چې کوم یو دی دغه د امازون آفیشل چې دی هغوی به تاسو سره ویډیو کال کوي. په ویډیو کال کې ګوره دې تر مخه چې ویډیو کال خلاص کوي تاسو به یو تعداد ډیټا به خپل په مغز کې سپارئ. هغه کم ډیټا دی زه به تاسو ته اوس سمپلی د هغه څه وکړم یا دا چې شي درته ووایم ډیره بخښنه سره زه به اوس تاسو ته دغه ډیټا وښیم. ګوره لومړی چې کله سپلایر تاسو ته راځي تاسو سره دوه آپشن یا تاسو په انګلیش پوهیږئ یا نه پوهیږئ. که په انګلیش نه پوهیږئ سمه ده تاسو په انګلیش پوهیږئ دا خو ښه خبره ده. که په انګلیش نه پوهیږئ تاسو به سمپلی څه کوئ ځان سره یو دانه ټرانسلیټر کینوئ خپل په بغل کې. چې کله ټرانسلیټر مو خپل په بغل کې کینوئ هغوی به څه کوي تاسو ته ترجمانی کوي. کوشش کوئ چې کوم کس ترجمان دی هغه دې په هیڅ وجه داسې نه کوي چې خپل د خوا دې وایي. مثلا هغه پوښتنه وکړي چې واټس یور فون نمبر دغه کوم کس چې ترجمان دی هغه دې ورته وایي. نه ترجمان څه کوي هیڅ فقط چې کوم کس پوښتنه ورنه کوله دی به سمپلی ورته ریپلای ورکوي. دی به هغه کوېسچنز به نیسي دا بل ته خپل په افغاني پښتو یا دري ژبه یې ورته ښیي. د هغه نه وروسته چې د کوم ځواب ورکړي هغه به واپس دته ترجمه کوي. فقط دغه زموږ تاسو کار دی. دا یو نقطه یاد لرئ. دویم د دې تر مخه چې تاسو ترجمان د هغه نه وروسته به موږ تاسو څه کوو خپل په بغل کې خپل پاسپورت او بینک سټیټمنټ ولرئ. ښه دا مو در سره موجودي. او د انټرویو په وخت کې هیڅ کله د فون ویډیو کال ویډیو ریکارډر د دې شان استفاده مه کوئ. بل مهمه نقطه دا ده چې کوشش کوئ چې په کوم اتاق کې یو تاسو خپله واوسیږئ یو که تاسو ټرانسلیټر دی هغه هم در سره واوسیږي. هیڅ کله کوشش مه کوئ چې بل کس به تاسو سره تھرډ کس د موبایل چې شاته تاسو سره خبرې کوي هغوی تاسو ته انسټرکشن درکوي. که د هغوی اواز ووتی بیا انکیس تاسو ته کله مسله جوړیږي. خو بیسټ طریقه دا نه ده. خو فقط تاسو او ترجمان په اتاق کې اوسئ. نور هیڅوک په اتاق کې د یو نیم ساعت لپاره مه پرېږدئ تر څو چې ویډیو کال مو ختم نشي. چې معمولا ویډیو کال 10 دقیقې میکزیمم 50 منټس د هغه نه وي. بل تاسو یاد لرئ خپل د کم ایډرس چې په کم دا چیش کې ورکړی بینک سټیټمنټ کې ورکړی هغه په یاد ولرئ. کم وایکی فون نمبر چې دی وایکی هغه هم په خپل په یاد ولرئ. او ستاسو نه یو تعداد کوېسچنز کوي. کوېسچنز کم کوېسچنونه دي. یو مثال مثلا ستاسو نه کوي چې آیا تاسو د دې امازون اکاونټ اونر یس که نه تاسو به ورته وایئ سمپلی یس. دویم ستاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو کم کیټګوري پروډکټس خرڅوئ. صحیح ده پروډکټس چې دي خرڅوئ دا تاسو ته ښیي ورته ځواب به ورکوئ. او بل به تاسو نه وایي چې آیا ستاسو په اکاونټ کې بل څوک هم شریک دی یا نه. تاسو به سمپلی ورته وایاست نو. په دې دا هغه مهمه نقطې دي. د هغه نه وروسته تاسو چې کله دا نقطې مد نظر ونیئ سمپلی بلته راځئ آپشنز به نیکسټ وایئ او ویډیو کال به جوین کوئ. هیله ده چې د نننۍ ورځې چې کوم موږ تاسو موضوع کور کړه ډیر تر حده پورې تاسو پوهه حاصله کړې واوسئ. نو تاسو ټوله په الله پاک سپارم. کامیابه سوکاله آباده واوسئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.